د جندون نه راغلی مېلمه نعیم الله سحر صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي زموږ مېلمه دی او تاسو هم مخاطب شئ. نعیم الله سحر، نعیم الله سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. په سټیج باندې ډېر درانه مشران، حیران صاحب، نور میلمانه، منظر صاحب راغلی دی، لیدلی خو مې نه دی، خو ډېره مننه کوم د دې ټولو. صدر صاحب ناست دی د ایم پي، هغوی هم مننه کوم چې راغلي دي. یو دوه درې شعره ویم، کلاس ول شروع کېږي، د هغې د وجې نه اختصار نه کار والو چې د چا مینې یم دې حال ته رسولی، د چا مینې یم دې حال ته رسولی، زړه مې کار پرېږدي او ذهن مې ګنګس دی. د چا مینې یم دې حال ته رسولی، زړه مې کار پرېږدي او ذهن مې ګنګس دی. چې وتلي څوک خیرخوا سړی نشته، چې وتلي څوک خیرخوا سړی نشته، دا پښتون وطن چې داسې تس و نس دی. چې وتلي څوک خیرخوا سړی نشته، دا پښتون وطن چې داسې تس و نس دی. یو څو شعره چې ته چې واکدار وي او وحشت کېده نو څنګه کېده، ته چې واکدار وي او وحشت کېده نو څنګه کېده، ظلم زیاتې بربریت کېده نو څنګه کېده، ته چې واکدار وي او وحشت کېده نو څنګه کېده، ظلم زیاتې بربریت کېده نو څنګه کېده. ما چې رښتیا ویل نو ځکه مې لهجه ښه نه وه، ما چې رښتیا ویل نو ځکه مې لهجه ښه نه وه، وایه زه دا په شرافت کېده نو څنګه کېده. ما چې رښتیا ویل نو ځکه مې لهجه ښه نه وه، وایه زه دا په شرافت کېده نو څنګه کېده. او سړیه ته د مشرۍ په کرسۍ سله ناست وې، سړیه ته د مشرۍ په کرسۍ سله ناست وې، چې د بل ځای نه حکومت کېده څنګه کېده. سړیه ته د مشرۍ په کرسۍ سله ناست وې، چې د بل ځای نه حکومت کېده نو څنګه کېده. د دغه قوم ازادي هم د ډرامې برخه وه، د دغه قوم ازادي هم د ډرامې برخه وه، که نه هر څه په مذمت کېده نو څنګه کېده. د دغه قوم ازادي هم د ډرامې برخه وه، که نه هر څه په مذمت کېده نو څنګه کېده. د انساني حق نړیواله اداره په نوم وه، د انساني حق نړیواله اداره په نوم وه، په جار توهین انسانیت کېده نو څنګه کېده. د انساني حق نړیواله اداره په نوم وه، په جار توهین انسانیت کېده نو څنګه کېده. او دغه شعر حیران صاحب چې د انسان مرګ او هغه هم چې څه جواز نه لري، د انسان مرګ او هغه هم چې څه جواز نه لري او په ده زیری د جنت کېده څنګه کېده. د انسان مرګ او هغه هم چې څه جواز نه لري او په ده زیری د جنت کېده نو څنګه کېده. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو، خوشحاله شوم.